نو ځکه رحمان بابا ویلي دي چې دستار لري 1000 دي خو د دستار سړي په شمار دي. نو د مشرۍ کولو خلک د شمار خلک دي. ها دا خبره ضرور ده د مشرۍ صلاحیت او صفات په یو انسان کې پیدا کیدی شي. مونږ ټول خلک چې کوم دي د پیدایشي لیډران نه وي بلکې دا صفات پیدا کیدی شي او د دې لپاره مختلف تربیتي مراحل نه انسان چې تیر شي نو الله رب العزت په هر انسان کې دا صفات پیدا کولی شي خو په مهنت سره په تربیت سره. تاسو ته مخکې ما دا خبره کړې وه دا زموږ په علاقو باندې به تازه سپی ساته او په دې باندې به ښکار کوو. ګوره هغه تازه سپی به نری پری و اوچ کلک به او هغه له به دومره تربیت ورکړو چې کله به ګیدړ هغه ولیدو سم به پسې شتی و تر دې پورې چې هغه ګیدړ به راوپرځو او هغه به چې کوم دی نو ونیو او خپل مالک به راورسېدو او مالک ته به حواله کړو. اوس دغه تازه سپی په خپله هم اوږې و خو تربیت به یې شوی و نو هغه به چې هغه ښکار ونیو نو مالک ته به یې حواله کوو په خپله به یې نه خوړه. نو چې د یو سپي د تربیت کولو نه وروستو هغه ښکار په خپله باندې نه خوري او خپل مالک له یې ورکوي چې یو 2 ټوکه روټۍ ورته اچوي. نو که د انسان تربیت خو شي نو زه وایم چې د یو قوم ډېر ښه چې کوم دی چلولی شي د یو اداره ډېر ښه چلولی شي خو ډېر د افسوس مقام دی چې مونږ ته کرسۍ د مور او پلار یا د خاندان د اړخ نه د مشرۍ میلو شي او هغه تربیت نه شوی نو بیا چې کوم دی نو که زمونږ تجارت وي نو هغه په منځ نیم شي که دوکان وي هغه په منځ نیم شي که خاندان وي نو په منځ نیم شي. څه د ښځې اړخ ته یو څه د خاوند په اړخ وي یو څه د یو ورور په اړخ وي یو څه د بل ورور په اړخ وي یو قصه دې جوړه شي قصه بیا روانه شي. نو لومبۍ خبره دا ده چې مشرولي کله تاسو ته په غاړه کیږي نو هغې کې به صفات پیدا کول پکار دي. نو زه دا ولې ویم چې مشرۍ ته ځان نه دي حواله کول پکار د هغې وجه ده چې په اکثرو خلکو کې صفات نه وي او مشرۍ ته ملا وتړي بیا ته قصه خطا وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي